السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اعجاز الحق معروف خیل د لندن نه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د کفارو په ملک کې اوسېدل د اسلام له نظره څنګه دي؟ د کفارو او د بېدینو په ملکونو کې اوسېدل دا مشروط دی په دوه شرطونو سره. که دا دوه شرطونه موجود ول نو هلته اوسېدل شرعا کومه ستونزه نه لري. اما که په دې دواړو شرطونو کې یو نه و یا دواړه نه ول نو هلته بیا اوسېدل جایز نه دي. اول شرط، د کفارو په هیواد کې اوسیدونکی مسلمان به د ایمان او دین په ضروریاتو عالم وي. او ایمان په ثبات او د انحرافاتو څخه به په ځان ساتلو مطمئن وي. یعنی د ایمان په ثبات او د انحرافاتو څخه د ځان په ساتلو به مطمئن وي. همدارنګه د کفارو او کفري عقایدو څخه به نفرت او کرکه کوي. په زړه کې به د کفارو محبت او د هغوی سره د زړه تعلق نه وي، ځکه چې کفار د الله رب العزت د اسلام او د مسلمانانو دشمنان دي. د هغوی سره محبت د ایمان لپاره ستر خطر دی. په سورة مجادله کې په 22 آیت کې الله رب العزت فرمایي: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هیڅکله به دا ونه مومې کم خلک چې پر الله او آخرت ایمان لري چې هغوی له هغو خلکو سره مینه کوونکي اوسي چې د الله او د هغه د رسول مخالفت یې کړی دی، که څه هم د هغوی پلرونه وي یا یې زامن وي یا یې ورونه وي او یا یې ټبر او کورنۍ وي. دا اول شرط. دوهم شرط، د کفارو په هیواد کې اوسیدونکی مسلمان به د دینی شعائرو پوره اظهار کولی شي، پرته له ممانعت سره، پرته له مخنیوي څخه، لکه د لمانځه قیام، د روژې نیول، اسلامي حجاب، شرعي نکاح، شرعي طلاق، شرعي معاملات، د حج ادا کول او داسې نور. او که چیرې د اسلامي شعائرو قیام ممکن نه وي په ده باندې بیا هجرت واجب دی چې د دې ملک نه به هجرت کوي ځي به. الله رب العزت په سورة نساء کې په 99 آیت کې فرمایي: ان الذین توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الله فرمای: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. وروسته الله بیا ذکر کوي کم خلک چې پر خپلو نفسونو ظلم کاوه، پرښتو له هغوی څخه د هغوی د ساه اخیستلو په وخت کې پوښتنه وکړه تاسې په څه حال اخته وئ؟ هغوی ځواب ورکړه چې موږ په ځمکه کې کمزوري او مجبوره وو. فرښتو وویل آیا د الله ځمکه کمه وه چې تاسې هجرت کړی وی؟ دا هغه خلک دي چې د دوی استوګنځای جهنم دی او هغه ډیر بد استوګنځای دی مګر کم کسان له نارینهو ښځو او ماشومانو چې بېوسه وي.
نور نو د کفارو په هیواد کې اوسېدل اراکوزیا رادیو د اوسېدونکي په ایمانی حال او قوت پورې اړه لري چې د ځینو لپاره اوسېدل مستحب، د ځینو لپاره جایز او د ځینو لپاره حرام. څوک چې دا دوه شرطونه چې موږ ذکر کړل عملي کولی شي او هلته اوسېدلې د اسلامي دعوت د مسلمانانو د قوت او کثرت سبب کیږي اوسېدلې مستحب دي. او څوک چې دا دوه شرطونه عملي کولی شي د لوړو زده کړو، تجارت، درملنې او خواري او مزدوري لپاره اوسېدلې جایز دي. او څوک چې دا دوه شرطونه نشي عملي کولی نو اوسېدلې هلته حرام دی. په دې هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب مو ترلاسه کړی.